السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لر وبر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو زه محمد یوسف بونیره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه د غنی خان د ژوند په نظم باندې خبرې کول غواړم. غنی خان په ژوند باندې قسم قسم او رقم نظمونه لیکلي دي. دا یو نظم هم دی د ژوند متعلق چې غنی خان د ژوند متعلق سوی. خو د دې نه وړاندې کو چېرې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نه نو د الله د رضا او د غنی خان د مینې په خاطر باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پاره دی چې تاسو ته روزانه د غنی خان د کلام د شرح زموږ نوې ویډیوګانې در رسي. غنی خان د ژوند متعلق سوی راځي چې وورو بیا په خبره کوو. غنی خان وایي لکه واخلي چې ماشوم ډک ښکری د سرو ګلونو خاندې چغې وایي غورځئ یې پسې په موجونو دی په غاړه ورته خاندي خړ سیلابي ګلاب یوسي نه په زور د سیلاب پوهېږي نه په قدر د ګلونو داسې ما د خپل ژوندون د مستۍ سیلاب کې لو کو په خپل لاس میزان بندي کو د څو قسمه دوزخونو لکه واخلي چې ماشوم ډک تالی د سرو سپینو په خندا خندی نولي په کوڅه په بازارونو غله وی واه واه د نر زویه څه سخیر صلاح خان دی دی نه زور د دولت ویني نه دردونه د غمونو داسې ما د خپل جمدون ورک کړو خاورې کو ایرې کو ځان مې وتړو په خپله د غضب په زنځیرونو یا د ژوند بایللی ژوند دی او یا زه پهلوان نه یم. ما خو هېڅوک هم ونه لید چې زورور شو په غمونو او زه لا ویښ نوم د خوبه چې زړی مازدیګری شو چې زه په قدر پوه شم ګلزار تشو د ګلونو اوس نه رنګ شته نه مستي شته نه سیلاب شته نه ګلونه د یو خوب لیدو تیر شو ژوند شو ډک د ارمانونو باغ د ګلو مې تاله شو د لالونو شکور مې تش شو دا لا واوره مولا جان کای ټنګ ټنګ د حسابونو وخت او ژوند دغه تقدیر دی د یو اورې بل له بوتلم دا یو ژوند و که یو دام و د اورونو د غمونو. غنی خان د ژوند د قدر او د قیمت د کولو قدر کوي درس ورکوي د قام ته چې زما قامه تاسو د ژوند د لمحاتو قدر وکوي ولې چې دا ژوند انتهایی قیمتي دی. په دې باندې انسان ځان له د اربونو کلونو هغه ژوند جوړولی شي. غنی خان د ژوند متعلق وایي لکه واخلي چې ماشوم ډک ښکری د سرو ګلونو څنګه چې ماشوم هغه د سرو ګلونو یو ډکه ښکری راواخلي او خاندې چغې وایي غورځئ یې پسې په موجونو سیند غاړې له لاړ شي د سیند په غاړه ناست دی او خاندې او چغې وایي او د سیند د چپې را رواني او د یوې چپې ته دا ګلونه نولي او چغې وایي خاندي ورته خوشحالېږي ورته په خندا خوشحالۍ د سیند ته ورغورځئ دا سره ګلونه او دی په غاړه ورته خاندي خړ سیلابي ګلاب یوسي نه په زور د سیلاب پوهېږي نه په قدر د ګلونو. دا ماشوم دی د داسې عقل نشته دی که نه نو دی ورته په غاړه ناست دی او خاندي ورته او د لاسه دا غوځار شوي ګلونه خړ سیلاب اوسي دی ورته خاندي خوشحالېږي نه په زور د سیلاب پوهېږي نه په قدر د ګلونو چونکې ماشوم دی عقل یې نشته نو ځکه دی د سیلاب په دې زور هم نه پوهېږي چې دا سیلاب څومره زور لري او د ګلونو په دې قدر هم نه پوهېږي چې دا ګلونه څومره قدرمند دي او د دې قدر څومره کول پکار دی. ده ته د ګلونو د قدر د قیمت پته نشته دی ولې ماشوم دی که نه عقل نه رسي نو هم د دغې ماشوم په شکل باندې او د ده په رقم باندې داسې ما د خپل ژوندون د مستۍ سیلاب کې لو کو دغه رنګ مې د خپل ژوند د دغې ماشوم په شکل باندې دغې ماشوم په شان د خپل ژوند ما د مستۍ په سیلاب کې لو کو. زما ژوند څومره الله راله څومره مستی را کړې وه ځواني وه پکې او وړوکوالی و ځواني وه او طاقت و نو د دغې ماشوم په سیر باندې بس عقل مې نو یوه لمحه مې راغستله او دغې خړ سیلاب ته مې غورځوله چې واخله او خوشحالېدم ورته چې زه یو لمحه د الله په غفلت کې تېرېدله یو لمحه د الله په غفلت کې تېرېدله او هېڅ مې ته جوړ نه کړو ځکه د دې سیلاب په زور باندې هم نه پوهېدم چې دا سیلاب څومره زور لري او د دې لمحو قدر را سره هم نه و چې زما د ژوند دا لمحې څومره قیمتي دي. داسې ما د خپل ژوندون د مستۍ سیلاب کې لاهو کو په خپل لاس میزان بندي کو د څو قسمه دوزخونو نو بس دغه شان دا لمحات مې ضایع کړه د خپل ژوند لمحې چې وې یو لمحه یو ورځ یو شپه یو میاشت یو کال مې ضایع کو نو په خپل لاس مې بیا د څو قسمه دوزخونو چونکې د ژوند به حساب کېږي د یوې لمحې چا چې لمحه او د خپل ژوند ضایع کړی نو بیا هلته کې قسم دوزخونه دي د هغې به بیا حساب ورسره کېږي ځکه ژوند قیمتي څیز دی او د هر قیمتي څیز
هغه حساب کتاب کیږي. بیا بل مثال ورکوي لکه واخلي چې ماشوم ډک تاله د سرو سپینو په خندا خنداینولي په کوڅو په بازارونو لکه څنګه چې ماشوم ډک تاله د سرو زرو د سپینو زرو راواخلي پیسې پکې روپۍ پکې او د په خندا خندا په بازارونو په کوڅو کې روان دی او نولي غله وای واه د نرزویا سخیر صلاح خان دی د نزور د دولت ویني نه دردونه د غمونو غله خوشحاليږي وای واه واه هغه ته شاباشه ور کوي چې را خو د سخیر صلاح خان دی څومره سخی دی نو د غلو په دقه واه واه باندې خوشحاليږي شاباشه چې وته ور کوي چې را ته خو سخیر صلاح خان د څومره خپل کار کوي دا د غلو کار په سميږي د ارتوي د قدر قیمت نه معلوم او غلې را لې خپل جون په جوړي نو دا سما د خپل جندون د نزور د دولت ویني نه دردونه د غمونو دا هم ماشوم دی د دولت دا زور نه ویني د ته پته نشته د دولت کې څومره زور دی او بیا دا دولت چې ضایع شي او بیا دولت نه په لاس کې غربت راشي نو څومره غمونه راځي په انسان باندې څومره ستړي او څومره خفګانونه په انسان باندې راځي نو د دغه د نتیجې نه خبر د غربت د نتیجو نه خبر چې دا مال ضایع شو نو په ما باندې چې کم ستړي ستومانه برازي نو هغه هم د خبر نه دی د نتیجو نه به خبره دی دا سما د خپل جندون ورک کو خاورې کو یری کو ځان می وټړو په خپل د غضب په زنجیرونو وس غنی خان وای چې زم د قسم ماشوم یم څنګه چې دغه ماشوم تاله راغسته د سرو سپینو زرو هغه په بازار نولي او غله ورته وای چې واه واه دا سخیر صلاح خان دی نو مام دا جون راغسته دی د مستۍ د لمحې او د قیمتي لمحې مې راغستې دي د الله په غفلت کې ضایع کومه د الله یاد نشته دی ضایع کومه په خپل مستۍ کې د نفس په خواهشاتو کې چې زمان نفس خوشاله شي شیطان خوشاله شي شیطان ورته وای چې شاباش هم د جون هم دغه مقصد دی ته بهترین انسان یې کوی نو ته جون انجوای کو نو شیطان ول شاباشه ور کوي دغه شان مام وای دا غنی خان د ځان خبره نه کوي دا د هر انسان خبره کوي چې دا انسان څومره نادان دی مثال د بیوقوف دی الله ول څومره قیمتي چیز ورکړي و دې په قیمت نه پويږي مثال دغه ماشوم دی په تالی کې د سر سپین راغستې دي او بس په بازارونو په کوڅوي نولي او غلې راټولې وغورته واه واه شابه دا سخیر صلاح خان دی نو دغه رنګ مام دا د انسانم د ژوند راغستې دی او په غفلت کې یو لمحه ځای کوي او شیطان په خوشحاليږي شاباشه ولور کوي چې شاباش نو دا سما د خپل ژوندون رک کو خاورې کو یری کو ځان می وټړو په خپل د غضب پنځیرونو دغه هنګ د ماشوم په شان د انسانم د خپل ژوند چې د خاورې یری کو هیڅ فائدې ته وانه غستله څومره قیمتي چیزو او څه فائدې ته وانه غستله نو ځان می بیا په خپل د الله د غضب پنځیرونو باندې وټړو د دینه پس چې الله کم زنجیرونه د غضب دي نو خامخا خو به غنی خان د جون د ضایع کولو دغه ور کوي خبرداري ور کوي چې جون ضایع کوي چا چې جون ضایع کو الله په کې رضا نه کو الله حاصل نه کو د الله معرفت او معیت ونه موندو نو بس د جون ضایع شو اخر کې بیا د تستړو نه علاوه نور څه نه ملويږي بیا غنی خان لیکي یا د ژوند بایلل ژوند دی او یا ز پهلوان نه یم یا خو د ژوند چې دی دا بس بایلل ژوند دی دغه بس بایلل دی غټل پک نشته او یا ز پهلوان نه یم غنی خان وای چې بس یا ز پهلوان نه یم اگر چې انسان جنگ کوي مقابله کوي نو څوک غټي څوک بایلی خو چې څوک پهلوان یې غټي غنی خان وای چې نه یا خو ژوند دا بایلل ژوند دی بس د دې نتیجه بایلل دی او یا ز پهلوان نه یم لکه مال غټل پکارو دا مقابله مال غټل پکاروا خو ما ز پهلوانوم طاقت را پکینو نو ما ز قبیله او ما خو هیڅ کوم ونیل چې ضرور شو په غمونو د دې ژوند په دې منډه کې په دې مقابله کې می څوک ونه لیدو چې هغه په دې غمونو باندې ضرور شو هر چا د خپل ژوند ضایع کو غنی خان ګوري د باطن پسترګو باندې چې د انسانان او د الله د بندگان څنګه د خپل قیمتي ژوند ضایع کوي او تباہ کوي زلاویخ نوم د خوبه چې زړې مازیګری شو چې زه په قدر پوشم گلزار ته شو د ګلونو غنی خان وای چې زه بس د غفلت په خوب ودومه لاویخ نومه چې مرګ راغی او چې زه په قدر پوشم چې دا ژوند څومره قیمتي وو نو بس د گلزار د ګلونو ته شو خبره ختمه وه او اوس نه رنګ شته نه مستی شته نه سیلاب شته نه ګلونه د یو خوب لیدو تیر شو ژوند شو ډک د ارمانونو اوس نه رنګ شته نه مستی شته نه سیلاب شته نه ګل نشته دی نه سیلاب شته ژوند نشته دی هغه لمحې ختمې شوې
نو نمخې کم ځای دي چې زه سیلاب ته ولم اوس نه سیلاب شته نه رنګ شته نه ګلونه شته نه سپین زر شته دی او دا د خوب بس لیدو چې تیر شو اوس ژوند څه شو دا د ارمانونو ډک شو چې کله مرګ راشي انسان ته د ژوند د قیمت پته ولګي بیا خو نه ژوند دي نه لمحات دي نه غذای کولی نه غفلت وي دی بیا ګوتې مروړي منګولې مروړي چې الله اوس مال بل ژوند راکړه چې زه دا ژوند قیمتي کړم خو بیا داسې نه خبره ختمه وي بیا تش ارمانونه وي حسرات علیهم قرآن کې دا راغلي چې حسرات علیهم بس دی همیشه همیشه دپاره دغه حسرت او ارمانونه وي چې الله بل ژوند راکړه خو ژوند نه بل ژوند ورته نه میلاویږي او باغ د ګلو مې تاله شو د لالونو شکور مې تش شو د ګلو هغه باغ خو مې تاله شو لاړو ختم شو خو ما د خپله لاسه ژوند مې ختم شو او د ګلو باغ مې تاله شو او د لالونو شکور چې ما راغستی هغه هم تش شو د ګلو باغ چې و هغه ما شکرۍ کې به ګلونه شو کول سیند ته مې ویشتل او د سپینو زرو هغه تالی چې و هغه هم لاړو تش شو د لالونو نه ختم شو لالونه ختم شو او اوس څه چل دی باغ د ګلو مې تاله شو د لالونو شکور مې تش شو هغه لالونه چې مې راغستي و شکور ډک هغه هم تش شو د ګلونو هغه باغ هم ختم شو او دا لا واوره مولا جان کوي ټنګ ټنګ د حسابونو اوس ګوره مولا جان صاحب څه وایي هغه ټنګ ټنګ کوي چې ځه مخکې به سره حساب کتاب هم کېږي حقیقت دی دا او بیا غني خان وایي وخت او ژوند دغه تقدیر دی د یو اوری بل له بوتلم دا وخت او ژوند بس داسې یو تقدیر دی داسې نصیب دی دلته م اور کې مې ژوند تیر کو هلته بل اور له بوتلم دلته چې څوک هم په غفلت کې غفلت دا اور دی د الله یاد باغ دی امام غزالی صاحب لیکي چې جنت او دوزخ د دې ځای نه شروع کېږي دا هلته نشته دی څوک چې د الله په غفلت کې ژوند تیر کړي او د خپل نفس د خواهشاتو غلامي نو د دې ځای نه دوزخ د ځان سره اوسي بیا هلته کې دوزخي او څوک چې د الله په یاد کې معرفت کې او معیت کې ژوند تیر کړي نو دلته کې جنت ځان له جوړ کو دا جنت ځان سره د دنیا نه وړو نو غني خان وایي وه او ژوند دغه تقدیر دی د یو اور بل ته بوتلمه دا انسان چې کم انسان خپل ژوند د الله په غفلت کې تیر کړي د خواهشاتو په بندګۍ کې تیر کړي نو بس د یو اور نه بل ورته واچي دلته م ورو او هلته م ورته لاړو دا یو ژوند و که یو دام و د اورونو د غمونو چې یاره دا ژوند او که دام و د اور او د غم زما عزتمندو کو چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو تاسو تبصرې هم کولی شئ او کم ملګري چې زما دا ویډیوګانې شیر کوي د خپلو پیجونو نه الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي د ټولو مننه کوم